دا راته ووایه تاسو په دې کمترانو داسې څه خوروئ چې دوی ټوله ورځ په اسمان کې الوزي او ستړي کېږي نه. دا راته ووایه تا خو به لکه د دونه کلونو کې د ډېر لرې لرې نه کمتران راوستي وي، مطلب کم ځای نه به دې راوستي چې یو کمتر د نه روک شوي او ډېره موده پس راشي، داسې چېرته شوي داسې کمتر چې تا ته ډېره موده پس راغلی؟ چېرته کمتر چې د نه روک شي نو بیا څه کې خپې جاړې که نه څه حساب؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم. دی وخت د نوهار ضلع مصري بانډه کلي کې موجود یم. دلته کې څه داسې شاه زلمي دي چې د کلونو راسې د کمتربازۍ شوق کوي، کمترې ساتي، په کمترو باندې په زرګونو روپو خرچه کوي. نو دوی سره به د دې کمترو د شوق په حوالې سره خبرې اترې کوو، دوی نه به څه معلومات کوو. نو راځئ چې ملو شو ورسره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درویش صاحب څنګه چل دی؟ خیر جی. څنګه ژوند دې څنګه روان دی؟ ژوند خو ډېر د سر روان دی د خیره، یاره شکر دی د خیره. دا ملګریان مو دي به دلته راشو مازدیګرۍ چکر هم راولګو، دوی سره مشغول هم شو، کمترې ما هم ساتلي دي، دوی هم دلته ساتلي، شغل دلته مو سره وکړو، خو ډېر خوند کوي یاره. ملګرو ته دا ووایه چې نوم دې څه دی او د څومره وخت نه کمتربازي کوې؟ نوم مې دی جي معرف دی او د مصري بانډې یم او کمتربازي خو جي د 13-14 سال نه شروع کړې ده او روډ مې مخکې ساتلی وي، نو بس هغه بیا پرېښې بیا زه پرې راوړېدم. نو اوس دا 36-37 سال عمر مې دی او د روسه پورې شوق روان دی، خو بس ټایم ماته دومره نه میلاویږي او دا ملګریان شوق کوي د بازیانو، نو به دوی سره راشم چکر بکر به وهو، منډه ترلم ورسره ووهو، بس دغه لینډ دی. نو د خیر ښه جي. دا راته وایه تاسو سره خو به ډېرې قیمتي او ډېر اصلي نسلونه کمترې وي، نو موجوده وخت کې داسې تاسو سره ګران نه ګران کمتر او قیمتي نه قیمتي کمتر څومره به وي؟ کم کمتران دي؟ یاره جدي کې موږ سره ټیډیان کمتران هم شته چې نن سبا ډېر په ټاپ یادېږي که نه، ورسره سیالکوټي هم دي، کمګر هم دي، بټیر هم دي را سره او چوون اصل هم دي او دغه ډب والم دي، کسوري هم دي، بس بلا نسلونه دي د خیر. دا جال هم ډک دی، بله جال هم ډک دی او ما سره کور کې هم ډېر شي دي که نه، دا 200-300 دانې شته داسې او بس شوق کوو یاره، ښه شوق دی یاره. صحیح. دا راته وایه تا خو به لکه د دونه کلونو کې د ډېر لرې لرې نه کمتران راوستي وي، مطلب کم ځای نه به دې راوستي؟ یاره زمونږ جي پینډۍ کې ملګریان دي کار کوي هلته کې، نو چې راځي نو بیا مونږ ورته ووایو چې مونږ سره خامخا یو 2-3 دانې راولئ، داسې 2-3 دانې سي چې 20-30 هزار روپۍ هغه مو نو هغوی راته راولي. داسې د سیالکوټ کې کسان دي، نو هغوی هم دغه وکړي راته 2-3 راولي، په دې کې جمع شوي دي، لکه دغه ډېر وخت شو کمتران هم څخه ډېر دي او اوس خپل نسل لرو، خپل بیرته جوړو د خیر انشاءالله. نو دا سیزن خو تېر شو د خیره، دې کې دغه موسم خراب وي، بازیانو کې ډېر غټ نقصان وکړو کمترو والا، ډېره کمترې وکړو چې موسم خراب و، نو بس کمترې به د خلکو راکوزېدې نه که نه، او انشاءالله بل کار ته مو که خیر اراده ده که خیري او خو په نره به شوق کوو د خیره انشاءالله چې ګټون به د خیره. ښه. دا راته وایه ستاسو په دې کمترو کې به داسې کمتران وي چې هغه به ستاسو ډېر زیات خوښ وي، داسې نسل به وي چې هغه به ستا زړه ته ډېر راتېر وي، څه وجه به یا به مقابله ګټلي یا به نور څه وجه وي، نو هغه راته لږ وضاحت وکړه. نو کمترې خو جي ټول زموږ خوښې دي، یو مخکې داسې نشته ټولې مې خوښې دي د خیره، خو دې کې څه کمتران داسې دي چې دا مې ډېر خوښ دي، ځکه چې مونږ ته نوم روښانه کړی دی او ډېرو کپونو کې موریزور انشاءالله پوزیشن کې راغلی د خیره داسې، نو چتې پاتې نور راوستي جي نو بس په هغه باندې مو ډاډګیرنه ده انشاءالله چې دې پرې بیا جنګېږي د خیر. دا جي مونږ سره ټیډي هم شته او کمګر هم شته، دا جوړي داسې دي چې بس دی انشاءالله بس ذمهوارۍ سره پرواز کوي جي او چې ته خفه کړي نو انشاءالله کې لکه دې پرته مو انشاءالله شوق کوو د خیره ښه ټیټه بس کامیابي د الله په لاس کې چاته ورکوي، خو لکه موږ خپله خواري به انشاءالله کوو او ملګریانو ټول په چت باندې پراته وو انشاءالله او شوق په دلته نه کېږي د خیره. دلته موږ سره دا بل ملګری هم دی. ګرانه څنګه یې؟ ژوند دې څنګه روان دی؟ ښه روان دی د خیره، بس دا شوق کوو بس روان دی د خیره. نوم دې څه دی؟ نوم مخشان دی. دا راته ووایه چې کوم ګروپ سره تعلق لري، د کمتربازۍ کوم ګروپ سره تعلق لري؟ زه د کمتربازۍ پارټي چې کومه ده چودھری صحیح والا پارټي ده، استاد موټی یوسف موټا باندې مشهور دی. بازۍ ته چې کمتر تیاروې څه طریقه وي؟ څنګه څونه وخت مخکې تیاروې؟ څه ترتیب باندې هغې ته ټریننګ ورکوې؟ بس بازۍ ته خو چې کمتران تیارو نو خو ډېر ټایم غواړي، 2 میاشتې غواړي چې کمتران باندې خوراک کوو، بیا یې لوزو پړکونه ورکوو، هغه شان بادامونه خوري او داسې یو ځای بل ځای نه بار نه څیزونه راځي د یو ځار خپل که نه، نو هغه څیزونه ورته پکې چې هغه څیزونه خو طاقت څیزونه دي که نه. د بادامو څونه خرچه به راځي؟ بادام او پستې وغیره
یاره بادام یو سیزن چې کم دی زمونږ دغه 50-60 روپۍ لکه لګي که نه په کمترو باندې یو سیزن کې. دا راته تاسو په دې کمترانو داسې څه خوروئ چې دوی ټوله ورځ په اسمان کې الوزي او ستړي کېږي نه؟ بس دا داسې څیزونه دي د بار سامان دی که نه با دلته نه میلاویږي هغه ګولی که نه طاقت څیزونه دي موږ بار نه راغواړو یو ځای بل ځای نه سعودي ده او هغه څیزونه ورکوي سرکمتر پرواز کوي نه خرابېږي. دا ډېر خلک نشې ورکوي ګولۍ ورکوي سرکمتر بیا غورځېږي او موږ چې کوم خوراک ورکوي سرکمتر نه غورځېږي که نه. ما خو ستاسو دا جالونه وکته 2 جاله په دې به ډېره غټه خرچه راغلي. لږ وضاحت راته وکړئ څونه خرچه پرې راغلي؟ بس دا همغه جالونه اوس جوړ کړه دا بل چا جوړ کړي ما ته بیا تیار واخیسته په صافاسه 2 لکه روپۍ خرچه راغلي وه او ما ته صافاسه 1 لک روپۍ باندې ما واخیستو. دا صحیح. او چې کله ستاسو په بازار کې قیمتي کمتر روک شي نو بیا څه کوئ؟ بس کمتران همون نو سب روک شو ډېر قیمتي کمتران موسم پې خرابې شوې خو موږ پې نامونه هم کېښود خو یاره څه پته ونه لګېده چې هغه مګو نه کړو. مینهوالو تاسو وکتو چې په دې جال باندې څومره خرچه شوي ده په کمترو څونه خرچېږي. دغه شان دی بل ملګري نه هم یو 2 تپوسونه کوو. ملګري یې څنګه نوم دی څه دی؟ خیر دی جی وایي که نه تاسو ښه جي مو سلمان دی مصري باندې اوسېدونکي او دا زمونږ یار دوست هم دی ملګری هم دی د ده چت ته راشو دلته ټایم هم پاس کوو د سر څه منډه تړلی هغه هم کوو که نه نو هر لحاظ سره داسې منډه تړلی داسې څه ووایي راووایي که نه دې کې سل مسلې راځي کمترو کې صرف کمترې ساتل ني. بازار کې حصه اخلی او بازار کې حصې اخلو داسې د ملګري مو چا سره 1-to-1 ګیمونه یې هغه هم داسې لوبوي که نه او داسې جمعه په جمعه باندې کپونه کېږي نو هغې کې چې انټریلو نو کم از کم څه 20-25 هزار روپۍ جمعه راځي نو داسې سیزن کې انټریانو پیسې کم از کم 1.5 روپۍ راځي داسې ته دغه که نه. دا راته وایي چې یو کمتر د نه روک شوي او ډېره موده پس راشي داسې چېرته شوي داسې کمتر چې تا ته ډېره موده پس راغلی؟ او داسې خو ډېر شوي دي داسې زمونږ خپل چت باندې یو کمتر چې روک شوی نو بیا یو 2 کاله پس راغلی او ما سره یې 1500 کال عمر نو بیا یې سانګ کار پرېښو نو بس بیا چېرته پرېوتو پته ونه لګېده خو کمتر راته یو 2 کاله پس راغلی. دا راته وایي کله چې دا بازي شروع وي نو دغه ټایم ستاسو څه ټینشن وي؟ جی بس ټینشن دا وي چې سهار پړکو لګوو نو ټوله ورځ ورته ناست تر ماښامه پورې چې دی بیا کینی بیا ته شپې 11 بجو پورې دی تیاری وي بیا سبا د مۍ نو سبا تر ټوله ورځ ورسره بیا کمتره خواکه دی خواکه هغه تیارول کولی یو ورځ دی کې د مۍ یو ورځ پړ کې نو بیا چې په بله ورځ نو بس ټوله دی کې دا مصروفیات چې بس اوزګارېږي به ترې نه شپه ورځ به ترې نه اوزګارېږي بس. صحیح شو. مینهوالو تاسو وکتو چې څنګه شوقیه فنکاران دي کمترو سره دونه شوق دی چې کله بازي وي نو ټوله ورځ په دغه انتظار کې وي چې یاره کله به زمونږ ریزلټ ټایم راځي او زمونږ کمتر به ښې نمبر اخلي. دلته دا بل یو کم عمره کمترباز دی د سره هم خبرې کوو. څنګه نوم دی څه دی؟ نوم مې جی ابراهیم دی. دا راته وایه څومره وخت کېږي چې ته کمتربازي کوې؟ زه خو وړوکې پکې رالوی شم او 8 کاله به مې کېږي دي. چېرته کمتر چې د نه روک شي نو بیا څه کې خپې جاړې که نه څه حسابي؟ بیا خو یې پسې ډېر خفه وجي چې دا به کله راځي دا به چته میلاویږي او ډېر پریشان وه کمتر پسې جي. مینهوالو پروګرام به راټولو خو د دی چې کوم مشر دی معرف خان دی به په اخره کې یو څو خبرې وکړي اخره کې به څه کتونکو ته به څه پیغام ورکول غواړي کوم چې کمترباز دي؟ کتونکو ته خدا پیغام ورکوم جی لکه مونږ خدا شوق کوو که نه نو خلک لکه یو حساب ته د کمترو دا شوق چې کوم دی دا خلک سپک غوندې ګڼي چې لکه دغه کار دی او دا کار پکې نه چې کار روزګار کې دی خپل دوکان هم کوم شکر دی د خیره مازدیګر روزګار یم مازدیګر راشم دوی سره ټایم پاس کوم دلته مونځ او داسې موږ جمع مو کوو دلته کې ملګریان ټول مونځ وکړو داسې د خیره نو ډېرو غلطو نه پې بچو جي او کمترباز د خدا میسج ورکوم جي دا یو څو کمترباز داسې که نه چې هغوی کار روزګار نه کوي او بس پردی کمترې کابو کوي
نو دې کې هم ملګرو کې خپلو کې ورانې راشي او دغه د کار روزګار چې نه کوي نو دې سره شوق هم بدنامېږي. زما دا اپیل دی ټولو ته چې خپل کار روزګار هم کوي، خو د سور زندګي د کمتربازي هم کوي، دا موږ نه کوو. دا شکر الحمدلله چا راپسې لکه نن تر پورې خبره مو نه ده کړې او نه موږ ته دومره ټایم میلاوي، خو د شوق دلته نه کوم، دا چت مو دی جي بس دلته نه شوق هم کوم، ملګریان هم دي ګپ شپ هم لګېږي. زما ټولو کمتربازو ته دا اپیل دی چې خپلو کې یو ملګرتیا هم کوي، کمتر یو بل نه مه کابو کوي. دا څه د 100-200 روپو کمتر وي او تاسو به یوه بداوي راشي بیا خوند نه کوي که نه، پړه کې پرته بیا نه خوند نه کوي جي. نو ټولو کمتربازو دا خواست دی چې خپلو کې په مینه محبت کمتربازي هم کوي او یو بل نه چې درځي نو یو بل ته ورکوي نو ښه مینه او محبت وي. زما ټیک شو جي، مهرباني. مینوالو تاسو کتل د دې ملګرو هغه شوق چې څومره خرچې کوي او لګیا دي، اوس هم خپله کمتربازۍ سره چې کومه مینه ده هغه جاري ده، خو په اخره کې چې د ملګري کوم پیغام ورکړو نو هغه د ډاډګیرنې لایق دی چې تاسو خپله کمتربازي هم کوئ، خو داسې ورپسې مه لوپر کېږئ چې د خلکو په کوڅو کې منډې تړئ او خلک درنه په عذاب وي. نو خپل کار کسب ورسره کوئ او ښه په قدر باندې ښه په عزت باندې کمتربازي هم کوئ. نو دا ویډیو زمونږ خاص کر د کمترباز مینوالو دپاره ډالۍ وه چې کم کمترباز ملګري دي، نو کوشش وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ او په دې سره موږ ته راکړئ اجازت. ښاد او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.